قدرمنو د هر چا د زړه د ارمان وي چې هلته په مکه مکرمه کې یا حرم شریف کې د هغه انتقال وشي او هغه وفات شي، ځکه چې دغه یو داسې مبارک ځای دی چې هلته د کوم انسان هم وفات وشي نو د عمرې یا د حج په دوران کې نو ښکاره خبره ده چې هغه انسان به الله پاک بخښلی وي. اوس هم یو تازه ترین اپډیټ، یو تازه ترین معلومات تاسو سره شریکوم چې د یو ډیر بختور سړي په باره کې دغه ویډیو ده چې د هغه انتقال هم په حرم شریف کې شوی دی، خو د هغه انتقال څنګه شوی دی او هغه په کومه طریقه ولی وفات شوی دی دا به هم تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. په عمومي طور باندې به تاسو ته دا هم معلوموي چې کوم کسان هلته د حج یا عمرې دپاره ځي نو په هغې کې یو نه دوه نه بلکې په سلګونو او لسګونو کسان چې دی وفات کیږي او د هغوی هلته پوره راغلي وي، یعنې هغه مبارک ځای ته لاړ شي هلته وفات شي. خو اوس چې د روژې مبارکه میاشت ده او د دې روژې په مبارکه میاشت کې هسې هم د دوزخونو دروازې بندې وي، د جنت دروازې کولاو وي او کوم خلک چې حرم شریف کې وفات شي که د روژې په دوران کې یا د روژې نه مخکې وي یا وروسته وي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه الله پاک ته محبوب خلک وي او الله پاک به هغه بخښلی وي. اوس د کومې ویډیو باره کې چې خبره کوو نو دا ویډیو دوستانو په ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده او د دې ویډیو باره کې ویل کېږي چې دا کوم کس چې دی دا په سعودي عربستان کې په حرم شریف یا په مکه مکرمه کې وفات شوی دی او د ده د بختور یا د ده د ښه انسان کېدو ثبوتونه ورکول کېږي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې کوم انسان دغلته وفات شي نو هغه به الله پاک ته نږدې وي او د الله پاک محبوب بنده به وي. خو د دې ویډیو باره کې به تاسو ته دا خبره هم وکړم چې که څه هم اوس د رمضان مبارک میاشت ده خو دوستانو دا ویډیو اوسنۍ نه ده، دا ډېره مخکینۍ ویډیو ده او اوس چې روژه شروع ده نو خلکو بیرته وایرل کړې ده او داسې وایي چې دا د روژې مبارکه ویډیو ده. نو موږ غوښتل چې دا تفصیل هم تاسو ته درکړو چې دا د روژې ویډیو نه ده. به هر حال نور که څوک خلک زموږ مینوال سعودي عربستان ته د عمرې دپاره تللي وي نو الله پاک دې د هغوی عمرې هم قبولې کړي او الله پاک نه دعا کوو چې پاک رب دې زموږ په سیمه باندې په پښتونخوا او په نورو علاقو افغانستان په دې هر ځایونو کې امن راولي. د پاکستان دې هم الله پاک حفاظت وکړي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتل.